د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ وا یو سړی د خپل دوست سره جګړه وکړه او په جګړه کې ورته وی چې والله لا اکلم معك حینا، په خدای قسم چې یو حین به در سره خبرې نکوم. حین، دا حین لفظ قرآن کې ډېر ځای کې راغلی. سورځې تیرې شوې سړی پیمان شو چې دا خو زما دوست دی او د سره به زه خبرې څنګه نه کوم. نو لاړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او ورته وی چې ما جی قسم خوړلې دی د خپل دوست سره د خبرو نه. څنګه قسم دی خوړلې چې والله لا اکلم معك حین، یو حین به در سره خبرې نه کوم. نو صدیق او زه څه چلو کوم؟ ورته وی چې 40 کاله به ور سره خبرې نه کوي. بیا کوا سړی وی واه زه یو ورځ نشم ټینګې دی هغه سره د خبرو نه کولو نه. او صدیق اکبر وی چې 40 کاله به ور سره خبرې. اسې وایم چې دې ته سوچ وکړئ چې یو سړی دې قسم خوري، اوس پیمانه دی نو د قسم علاج لټي، په علاج پسې ګرځي چې ګناهګارم نشما او دا کار اوس خود پښتنو په دې خوله کې هغه ګلې شوی دی قسم. خدای راستی او قسم په خدای او ما دې خدای ویو، په خدای مې دې قسمیو، د خدای په ذات مې دې قسمیو، په قرآن مې دې قسمیو، په پیغمبر مې دې قسمیو، په تاکال صاحب مې دې قسمیو، په بابا صاحب مې دې قسمیو. اوس خو د پښتون خوله نه ده، ډیران دی. مونږ نه دا تور ګونګټان پیژنئ؟ دا تاسو د کم ملک خلق زما مخې ته کېنئ، خدای خبر چې دا جمی کې به پخوا دی وخو کې خلق د جماعتونو کې واخه اچول، نو چې دا جمع به په وتو شو نو دې کې به تور ګونګټان پیدا شو. هغه تور ګونګټ داسې شی دی چې لاس ولا وروړي نو پوسکی اچوي، چې ګوتې دې ورپورې ولګي نو ګونګټ پوسکی اچي. هغه ګوتې ته بیا سپېږمو تکا نو منډه به ووایه د ډېر څښا بوی نه. نو مونږ هغه تور ګونګټان یو، خو چې ګوتې راوړي پوسکی اچو. چې خبره کوو کنزل به کوو، که خبره کوو بکواس به کوو، خبره کوو قسم بخورو. ته نن وګوره دنیا طلاقیان دي، دنیا طلاقیان. خبرې د پاسه وایي چې ښځه به په 3 کاڼي طلاقه ساتم، خبرې د پاسه وایي. نو د 3 کاڼي طلاق دا معنا ده چې دا ښځه په د داسې حرامه شوه لکه مور او خور په د حرامه. دا به اله په در واقعېږي چې دا ښځه بل میړه وکړي او ور سره شپه تېره کړي، ای بیا طلاقه کړي، بیا 3 میاشتې عدت تېر شي، هغې نه بعد به دته روا کړي. خبرې د پاسه دا د طلاقي 3 کاڼي طلاقه ساتم، ښځه به را باندې طلاق کوي. دنیا ما له راشي، ما خیال دی ورځ بیا ورته داسې کیس راځي جی په غصه کې وما او بالکل پوه نه شوما او جی ډېر په غصه کې وما او بس خولې نه مې ووته یو 2 3 خو جی بل ورسره یو بل حرامي امزان سره را روان کړي. نا ورسره چې جی غصه کې بالکل دماغ کار نه کولو. نو ما ورته وی چې په ایمان ووایه چې طلاق سړی په غصه کې ښځې له ورکوي او که په رضا سړی ورکوي. زه تاسو ووایئ اوس خپله ښځه په رضا څوک پرېږدي، خو غصه شي نو ورکوي طلاق. وی جینو ډېر په غصه مال ډېرې کور وران شو که خیر بیړي غر کله اوس نه کېږي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې قسم یې خوړلی دی د ایمان ته ګوره، قسم یې خوړلی دی اوس علاج لټوي. حکیمانو طبیبانو پسې ګرځي چې علاج به څه. نو صدیق اکبر ته علاج ته راغی، هغه ورته وی چې ته ورسره 40 کاله خبرې مه کوه. راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یا شیخ حلقتو غر کې ما دوست میں ہو، هغه نه مې قسم خوړلی چې لا اکلم معک حینا، یو حین به در سره خبرې نه کوم. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګه پورې ور سره مه کوه، بیا کوه. هغه وی چې مړ شم بیا څه کوم؟ وی بس تر مرګه به ور سره خبرې نه کوي. سړی نور غم زده شو، چې نور غم زده شو راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې دا مسله پیښه ده. ابو بکر صدیق ته ورغم دای ویلې، عثمان ذی النورین ته ورلم دای ویلې، اوس تا ترالم
حضرت عمر ورته فرمایل چې حین نه دی قسم خوړلې دی وی چې او جی حین ولزا تر ماخام ور سره خبرې مکوه بیا کوه. سړی خو ډېر خوشحال شو، خوړه کې ولراله چې راشه څلورم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ورشه کده دی ماخام نم لګا را لنډه شي خبره. تاسو خیال راغی ماخام نم را مخ کی عبدالرحمن بابا خبره وا چې جړلې چا ورته لوبه ګوره دوست جاړې ورپسې ولې کال پس خو به وګوره. نو هغه ورته وایي چې زه د یار په دې دنز کا شتابی کړما، زه د یار په دې دنز کا شتابی کړما، چې د عمر بقا نوینم تر کالا. زه د یار په دې دنز کا شتابی کړم، چې د عمر بقا نوینم تر کالا. تلوار زکه کوما چې تل کاله پورې بجوندې سو کی. په دې خبره پوه شوي؟ زه د یار په دې دنز کا شتابی کړما، چې د عمر بقا نوینم تر کالا. عاشق سړی چې وي هغه چرته فراق د محبوب چې دی هغه ګواره کولی شي. یو عاشق دی شپه ورځ ګرځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې. چرته د یو مولا مسله واورېده چې د مرګ نه وروسته په قبر کې به سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی کېږي. هغه ویل ها وی سړی چې مړ شي نو په قبر کې په ړومبی ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به ورته ښودلی کېږي. نو دا سړی وایي چې سنا ہے قبر میں، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا میں اوریدلی چې په قبر کې جناب محمد رسول الله بخودلی کېږي، نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا اجل انتظار کوم چې خدای زر راولا چې زه مړ شمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وګورم. مرګ غواړي چې یا الله زر میں مړ. سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. او د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته ښودلی کېږي. که سړی نیک ویم ورته به ښودلی کېږي او که سړی بد ویم ورته به ښودلی کېږي. ګوري به هر سړی، خو سوال به ور سره دی چې ملایکې به ورته ووایي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، او مړیه د دې هستی متعلق دی په دنیا کې څه خیالو. دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله ته دی به څه وایي؟ وایي بهذا محمد رسول الله وآمنا به. دا جناب محمد رسول الله دی او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو. ملائکې به ورته وایي چې او نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلته مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به هم داسې جواب راکې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو، که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی به را پاسي د مازدیګر ټایم به چې مونځ کوم. ملائکې به ورته وایي نوم که نومت العروس، اوده شه په دلته په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونه مغه چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت. داسې به مي او داسې خلق به مي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل، و بدبخت د دې هستی متعلق دې په دنیا کې څه خیال. دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري، آی های په خدای قسم که زه خو یې پیژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه ګیر چاپېر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پیژنم، څه حال به دي؟ څه حال به جوړ شي؟
ملائکه به ورته وی بیا ورته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل او بدبخت د دې سړی متعلق د دنیا کې ساقي دوا دی به بیا ورته وی ها لا ادري ها معنا هاي هاي زه خو الله کدا پیژنم نو ملائکه به ورته وی چې پلیت او مردارا مونږ ته د وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې جواب کوې نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي داسې ټک به ورکوي چې د دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي الله دې امان نو عرض میں داو چې سړی بیمار دی علاج لټي دا خود عشاق حال به چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي داغه د سنت او خیال ساتلې وي داغه سنت ژوندۍ کړي سردار کونین فرمائی چې چا زما د فتنې په زمانہ کې یو سنت ژوندې کو یو سنت نو د یو سنت د ژوندۍ کولو په بدل کې با الله دې سړی ته د سلو شهیدانو ثواب ورکړي د سنتو سال دی د فرضو سال دی په پاکستان کې وګوره د فرضو سال دی سنت خو پرې ده نن په جنگ اخبار کې وګورئ د علماو بیان دی چې خزا بسړی سره یو ځای سبق نه وای مخلوط تعلیم چې چاته وای خزه به مخلوط تعلیم سړو سره یو ځای نه کوي د خزو بزان له سبق وی ځان له استادانه به خزه به دویمه دا چې خزه به د کرکټ او د هاکی میچونه نه کوي نن په اسلام آباد شریف کې تاسو ټول وای اسلام آباد شریف اسلام آباد په اسلام آباد کې د جنکو اولمپک کھیل شروع دی جنکای پکې اکی میچونه کوي نو پاغه باندې او دو درې علماء بیان راغله دي چې بای دا لعنت چه ده غیر ملکونه هم په ټي وي باندې ګوري نو مسلمانه جنای او دا کی میچ کول او دا کای د میچ سره کا ګوخ یعنی هغه حرکات سکنات تاسو پوهیږئ نو لاندې په د دوو خزو بیانونه راغلي دي دوه قسمه خزو یو د پیپل پارټي د خزو بیان دی او یو د اصغر خان ایر مارشل صاحب د تحریک استقلال د خزو بیان دی ایر مارشلم مونږ د پاره دنیا ټیپر کولا تحریک استقلال پارٹی جوړه کړې و چې حکومت ایر مارشل جوړ کړو نو ټته نه کولو چې ایر مارشل نه لری شونو د تیل مالګي دکان یې وستو بس سیاست خو آسان شی دی خو هر شی آسان یو پیری ډیر آسان شی دی پیری بس خو یو کوټړای کې کېنا او دو درې بڑی سی پیدا کا اغي بغرزي چرا شیرورا د رحمتونو باران دل تکې دی او سه بدا اورسته مبارک بیا په شعر لیکلی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا شعر لیکلی چی تو آشه کہ کنی رت قضاء مبرم را وی تا اغا بادشاہی چی تقدیر مبرم ہم رد کئے پا تقدیر مبرم چی سو کافری پا تقدیر مبرم ابو جہل کافرو دا پیغمبر کوششونو کرے ہو نو په تقدیر مبرم چې سو کابوس مبرم تاسو سپې جنې یا څه خواسه دیوال لا ډول کې وال دي نو په تقدیر مبرم چې سو کافری هغه د پیغمبر کوششونو نو مسلمان کړي نو دای لیکي بل دوی نه دا تاسو کا چې دا لفظ عرس معنا څه ده عرس څه ته وایي عرس په عربي کې عروسی واده ته وایي نو مړه واده کوي وای خدای مرکه تاسو هم ډیرو رسونو ته تللی دا پس خورده بموالي راوالي بیا د مړو په قبرونو باندې میلې جوړول دا نن د پلانی بابا میله ده نن د پلانی بابا میله ده نن د پلانی بابا میله ده میلې جوړول تاسو په ایمان وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوچت زیارت او اوچت قبر بچرته پیدا بشي
داغه نه لوی ولی به چرته پیدا شي، داغه نه لوی پیغمبر به چرته پیدا شي، داغه نه د خدای لوی دوست به چرته پیدا شي. هغه ویلی دي چې صحابه خبردار لا تتخذوا قبری عیدا، چې زما د مرګ نه رستو زما په قبر میلې جوړې نه کوي، زما په قبر میلې جوړې نه کوي. قبرونه د میلو او د دوپړو د باجو ځای نه دی. بیګا دلته ښار کې اورس شوی، بخاری صاحب دی که آسان چل دی، څوک بخاری دی، څوک رضوی دی، څوک نقوی دی، څوک هاشمی دی، څوک قریشی صاحب دی. خو چې چانه نسب ورک شي څه شی شي نو قریشی صاحب دی. لکه ته د کوم دی قریشی صاحب؟ قریش په دې کابل کې یو کلی دی، قصابانو دی که د چا دی؟ چې هلته نه راشي دلته قریشی صاحب شي. خدای ته وګورئ، د خدای لوی ورځې ته وګورئ. بنده عشق شدی ترک نسب کل جامی، بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست. وی بنده د عشق شوی نسب دی پریگ دے جامی، زکه چې د عشق پلار کې پلانې زوی د پلانیت شنه. وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. چش پہلے د قیامت پکوالے شي نسب بکارآمد نہیں، او نہ په قیامت کې بیا د نسب پختنه کی. نو دا آسان کار دی، او جاہلان بډیر پیدا کی، مریدان بم پیدا کی. حضرت رحمت الله علیه، حضرت رحمت الله او دې مرید خرته دومره پته نشته چې ژوندۍ ته رحمت الله علیه نه وای. دلته مونږ سره یو دی حضرت، داغه مریدان چې راشي نو کته رانه بھائی تو حضرت رحمت الله علیه نا مولا چرګ کوندې خو ځان نه جوړ کړی، او دومره نه پويږي چې رحمت الله علیه چې دا مړی ته ویلې شي، ژوندۍ ته رحمت الله علیه نه وای. حضرت رحمت الله علیه نو صاحب چې پیر شوی اره بلا به دی ورکش، حضرت بم شیخ خواجہ صاحب بم شیخ چشتی صاحب بم شیخ وندې په قهر باخته صاحب خزه بتاله کنزل کوي، سړی بتاله کنزل کوي. اوس دغه دلګان چې د چا لوړې اولمپیک کھیلونه کوي، دا دلګان چې دا زما کې سټ ووري، دا دلګان دا د سور بچي چې دا ووري مال به کنزل کوي کنه به کوي؟ ها دا د رزیل بچي چې د چا لونه دا کی میچونه کوي، دا د ذلیل بچي دا به مال کنزل کوي کنه کوي؟ اوس پیری خو آسان شه ده، خو چې چرته کینه کورته چې جیز لګ په خرس ورېګم نو دعا به وکړي چې خدای په خیر په ورسور کی. پیری خو آسان شه ده. اوس کبي جګر مولا لاور شي چې لګ لور کالج کې کینم زبردست حرام قطعی، په کالجونو یونیورسيټو کې د جنکو سبق ویل حرام قطعی. او بیا په دې زمانہ کې دا څومره چې بار ګرځي دوی ځان لخپله میړه په خپله خوښي، په خوا خو به تاسو ورکولې کنه، تاسو به ولا خو تاسو خیال راغلی. نو عرض میں دا عزیزانو چې دا آسان کار دی. سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې جی مسئلې تپوس، دوست میں دے قسم میں ته خړلې دی او دا واورئ کبه نذیر خدای ورکا نکړه د دې ملک نه، او ستاسو دې زړو خزو اکی میچ شورو نکړو راشي په مخ کدا خزا وا ستاسو دا زړی نه دی، دی لبم جانګي جوړوي او سټیډیمونه ورته جوړ کړی دی. یو په صدر کې دی، یو سټیډیم کمه او کروڑونه اربونه روپۍ په ولګولې په شامی روډ باندې ویلګولې کنه. هغه ورځ افتتاح کولولا بے نظیر راغلی و، نو زمونږ د خټکو بزرګان چې ورته ګټ شو، خټک ډانس ورته وکړو. په شرمونو شرمې پښتنو خدایم لکای وکا، خدایم خړتمونه وکا، خدایم په سلور بولی کا. شرمېدلو بادشاہان چې چرته لاړ شي خلک ورته کارخانه خي، ضروريات ورته پیش کوي، اوږي ور پیش کی، تږي ور پیش کی، یتیمان ور پیش کی، ورته ولاړ وې چې تا د وعده کړی و چې د غربت خاتمه وکوم، اوس چینی په لارای کې ګرځې او د امریکای سره دې پکې اچولې ده، ستا په ملک دا غربت خاتمه و. دا ورته ویل پکارو او کده دله قوم ته ورته ګډې د پکار. نو د ملیشي جرنیل چې ده
یو میاشتې خلق ټرین کول په ګډا باندې چې تاسو اسې نه چې هغه وخت کې په ګډا کې خپه چرته غلطه نشي. دا ستاسو ملک دی. نو که خدای دې په خیر لري دغه جینۍ ان شاء الله دې زړو لبم جانګي جوړوي او دوی بم دا کی میچونه کوي. مبارکم شه. مونږ سکار دی مونږ خدای اسیم زړی دي ته پوه شوې نه غاښونه شته په خوله کې او سر یې سپین دی او مریضه ده صاحب هغه د اکی نوتې او ستاسو بخي وي ان شاء الله رو باسي به. دعا کوي چې خدای به نظیره مضبوطه کې دې قوم ته. خر قوم له خدای خره له خدای پاک اس میړه ور کوي. د خره میړه اس کی خبره کوي نه کیږي. مونږ فخري نو د خره میړه څوکي خر. د اجراګانو مشر څوکي خزا. د اجراګانو مشر خزای اجرا نیمه خزای کنه نو موږ نیمه خزي او پورا خزم افسر ده. تاسو وایي نو چې دغه وا د ځان تماشې بو. اوس تا په ملک خزي چغي وای د پیپل پارټي تنظیمونو خزي چیرمنانی چي دي ا چغي وای چې مونږ ترغه په آرام نکینو چې ترسو پورم په دې ملک خزو له پورا حق نه اغسته. یعنی څه حق لا پاتې بینو یو شی پاتې ده خو چې ځان لمانه تاسو کې درته به وایم په لوډ سپیکر نه شم ویل یو شی خزو ته لا حق نه دی مله استا په ملک. دا د چا خزي دي؟ دا زمونږ علاقه کې ګوره چې لک په خېټه موړ دی هغه بې غیرته خزه بربنډه کړه چې لک په خېټه موړ دی خو چې د روټۍ دره کې لګي ښځې نه بورکه کوزه کړه که نه چې د روټۍ دره کې لګي د دبلدین ته وګوره ښځې نه بورکه کوزه کړه. نن بیان دام دی چې د جنکو پاکی کولو باندې اسمان نه راغورځېږي او نه پې دنیا ورانېږي. اسمان پې نه راغورځېږي. دا د مولا خام خیال دی او د مولا ګنده ذهنیت دی. دا بیان دی نه دا د مولا ګنده ذهنیت دی. خو وګوره اسمان نه راغورځېږي خو چې اسمان نه کوم قرآن راغلی دی جناب محمد رسول الله ته هغه خپو لاندې پایمال شو. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. قرآن ویلی دی چې ښځې به په کور کې ناستي په زوره زوره بم په کور کې نه ګرځي چې د پړو आवाज بار پردې سړی وال نه اوري او تا ښځو له جانګي ور واغوسته وا کې میچونه پکې نو تا د قرآن قانون خپو لاندې پایمال. الله دې تباه کي هغه سمله منبران چې کوم په دې ملک دا نظام راوستل نه غواړي. هغه منبران بیا دغه منبرانو له چې کوم قوم ووټ ورکړی دی خدای دې په هغه قوم د نوح علیه السلام طوفان راولي. تاسو انتخاب د دې پلي وام ورېده چېرته په دې 9 میاشتو کې په قومي اسمبلی کې چې جګړه شوي چې په دې ملک شری په دې ملک تاسو د حدودو خلاف ولې کوئ. یو وزیر دی کوټه هغه ویلې چې دا حدود چې کوم دی لاس غسول او سنگسار دا ظلم دی د ملک نه بدا مونږ ورکو. یو مولانا فضل الرحمن دی چا ور سره جنگيږي لګیا دي نور ټول مړی میخي دي شخوند مات کړی دی او صاحب ساربه پراته چاله پیجارو ورکړه چاله پیسې ورکړي خو چې څوک ګوګشتو आवाज کوي خړپ چوری په خله کې ورچی اغلیش کوملا ګوګشتو आवाज کوي وای مړه دا مدرسه کې خودي هیڅ نشتا ولا دا 10 لک روپے مولا وی خال لا دي کامیاب لرام غلیش دا جمعات ته او بجلیګر مولا ستا خدا جمعات څنګه زوړ دے ولا دا 15 لک روپے خاجي خدای دې حال دا جوړ دے ستاسو په ملک هغه ورځ راته یو سړی وی چې را سره ناستو ټاپوی ډېر خراب شو. ما وی چې په دې قوم به خدای پاک عذاب راولي دا د پیغمبر خیره والی دي. ویل جی دا کم چې نیکان دي مال د نیکانو دی وړاندې کور روان شي ګیره میره وکنه اوس خو چې ګیره پرې د کخره تلاش وړي بزرګي لری کوم مړه خدای دې کور د دې ګیرو والا ورا. هغه ورځ مې درته وی او سړی راته ټلیفون وکړ خدای پراستای ګیره مې پرې خو کبه مې پرې خو د سړی زوی باندې چې زما عمرې چې ز ګیره پرې نه ده مال والی ویل دا چیف منسٹر سے جلوس روانو ویل پاس پلارو ګیرو والا غډې ده ګیره مې دومره دومره پاس غډې ده وی چې زما عمرې چې ز ګیره پرې ده ګیره مېری نشتا دا ټولي ډیلی دي لکه په ولو چې واخه ولاړی دا ډیلی دي. مونږ د ګیره څلاج ساتلې ګیره خود جناب محمد رسول الله سنت ته د یو لک سلیری زره پیغمبرانو سنت ته مونږ په خپل لا شکل د پیغمبر جوړ کړي
سنت د پیغمبر پریخي پخله لیلا پزړه کې ټک د پاسه برګ پخله خندا پزړه بېایمان مسلمان ولی مونږ خدای سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کلک زرش داسې قسم مې خوړل ابو بکر صدیق را تداوي حضرت عمر عثمان را تداوي حضرت عمر وی چې تر ماقامه مکه پیغمبر له خوند ورکو درې واړه راوغخته ابو بکر صدیق ته وی چې تاسو سره څه دلیل چې تا ورته وی چې سلوخ کاله ور سره خبره مکوا دا مې دې پورې دا خبره درته وکړه چې قران هغه بحر بے پایان دی چې ته ګوره چې ار یو سړی ته سس ملغلره راوبا ابو بکر صدیق ورته وی چې ما سره دلیلم د خدای قران دی وی چې څه وی الله پاک قران کې وی چې هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل اتى على الانسان حين من الدهر په انسان یو زمانہ راغلی و چې شی نو هغه وخت دلته د دې حين نه یا رسول الله سلوخت کاله هغه د آدم علی السلام خنبیر مراد ده نو د حين نه قسم خړلې او ما ځکه ورته چې د حين معنا ده سلوخت کاله ٹھیک حضرت عثمان ته تا سره څه دلیل دی چې تا ورته چې تر مرګ ور سره خبرې مکه ما سره دلیلم چې قران دی وای ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو نو الله ورته تا د پاره زیاده پس مکه کې زیاده نفع غستو دی الی حین تر مرګ پورې نو دی حین نه تر مرګ پورې وخت مراد دی نو ما ځکه ورته وی چې تر مرګ ورته تم ټیک وي حضرت عمر ته وی تاسو سره څه دلیل دی چې ورته دی چې تر مازیګره پورې خبره مکه او بیا کوا دمر لاند هغه چې ما سره دلیلم قران دی وای پاس و چې ما سره دلیل شته فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او د ماخام کې دلته حين نه تر سار نه تر ماخامه پورې وخت مراد ده نو ما ځکه وی چې تر ماخامه مکه بیا کوه حضور علیہ السلام فرمایل چې خبره د درې واړو صحیح دي جوابات د درې واړو صحیح دي خو زما فتوا د حضرت عمر په قول ده زه تر ماخامه ور سره خبره مکه بیا کوه قران هغه کلام نو دا مې دی یو واو پورې درته دومره واقع ویله چې مغه الفاظ دي چې یو ځای کې واو راغله څه معنی ده او بل ځای کې واو نه دی راغله څه معنی